ننګرهار امنیه قوماندانۍ اړوند نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت له لوري د یو شمېر سوالګرو سره نغدي مرسته ترسره شوه. د ننګرهار امنیه قوماندانۍ ویاند وایي دا مرسته د امیرالمؤمنین حفظه الله د ځانګړي حکم په اساس ترسره کیږي چې د مستحقو 300 تنه سوالګرو سره مرسته ترسره شوه چې هر کس ته 15,000 افغانۍ ورکړل شوې. او نن ورځ هم د 300 کورنیو سره چې مستحق کورنۍ وې بایومتریک شوې وې 15,000 افغانۍ مرسته وسوه تر څو د دې لاسنیوی وسي او د سوالګرو کچه راکمه سي. په دې 40 کسان هغه کسان دي چې دوی بایومتریک شوي دي د دوی سره هر میاشت نغدي مرسته هم کېدل او بیا هم په واټونو کې کېناستل هغه بیا محکمې ته معرفي شوي دي. په ورته وخت کې مرسته اخیستونکي په ترلاسه شوې مرسته د خوښۍ ترڅنګ له مسؤلینو غواړي چې په راتلونکي هم ورسره ورته مرستې وکړي. او دغه کومک را سره دولت د خوا نه کېږي. خدای دې نور هم دوله بریا ورکړي او چې موږ غریبو له نظر کوي او زموږ د غریبو سره کومک کوي. خدای دې وکړي چې د حکومت موږ سره نور زیاته کړي دا دې باندې ګزاره هم نه کېږي. او دا مرسته حکومت د خوا نه موږ سره کېږي میاشتې 15,000 روپۍ. دا درېیمه میاشت د موږ سره کومک کېږي. دې نه موږ مننه کوو. نور هم کور فامیل مې لس نفر ده نور هم مرسته هم غواړو. د ننګرهار امنیه قوماندانۍ مسؤلین وایي له سوالګرو سره د مرستو لړۍ له تېرو 2.5 کلونو راهیسې پیل شوې چې په دې ولایت کې د 15,390 سوالګرو څخه 630 تنه مستحق پېژندل شوي چې هره میاشت ورسره نغدي مرسته ترسره کیږي.